سلامونه دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ. ګرانو ملګرو، نن ورځ راغلی یم د یوې بلې نوې ویډیو سره. لکه څرنګه چې هره ورځ زه تاسو ته له نوې ویډیوګانو سره راځم، نو خپل خدمت کوم، ستاسو حضور ته وړاندې کېږم، نو تاسو هم زموږ ملاتړ وکړئ، موږ ونازوئ. راځم په ویډیو پیل کوم. ویډیو د دې تمبنیل په اړه ده، تمبنیل په باره ده که نه، چې څنګه کولی شو موږ د یوټیوب په ویډیو باندې تمبنیل ولګوو. د زیاتو ملګرو په غوښتنه نو د وایټي سټوډیو له لارې یې هم درته ښایم، او د یوټیوب کې څنګه پرې لګولی شو د دې له لارې هم درته ښایم. انشاءالله راتلونکې ویډیوګانې به بیا زموږ د تمبنیل د جوړولو په اړه وي، چې څنګه کولی شو چې موږ او تاسو تمبنیل جوړ کړو. راځو په ویډیو فایل کوو. دلته به راشئ، په دې وایټي سټوډیو به ورته کلیک واخلئ. کله موږ دلته په وایټي سټوډیو ورته کلیک واخیسته، دا وینئ په دې وایټي سټوډیو دلته به ورته کلیک واخلئ. راځم لومړی دلته درته ښیم چې څنګه کولی شو چې دلته پرې تمبنیل ولګوو په یوه ویډیو. موږ دلته یوه د ټیک ټاک ویډیو اپلوډ کړې ده، د دغه تمبنیل په اړه ده. د ټیک ټاک ویډیو ما اپلوډ کړې ده چې د ټیک ټاک فالوور څنګه زیاتولی شو. نو دا ویډیو هم وګورئ. په دریو طریقې مې ښودلي دي اصلي فالوورز، په دې طریقه یې زیاتولی شو، په دریو طریقو. نو راځو په کانټینټ به ورته کلیک واخلو. په دې کانټینټ ورته کلیک واخلو. په دې کانټینټ کله موږ دلته ورته کلیک واخیستو، تاسو ته به دلته ټولې ویډیوګانې راشي. نو وموندل زموږ ویډیو چې ده لومړی سر ته دغه یوه ویډیو ده، د اصلي د ټیک ټاک فالوورز په دریو طریقو سره زیات کړئ. نو دا به شي بیا به تاسو دلته په دې کونج کې د کومه ویډیو چې ده د دې ویډیو په کونج کې د درې خانې وینئ، په دې به ورته کلیک واخلئ. دلته مو چې کله ورته کلیک واخیسته، نو تاسو به دلته د ایډیټ برخې ته راشئ. ایډیټ برخه که تاسو وینئ، په دې باندې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیسته، لږ صبر ورته کوو. زموږ او تاسو ویډیو راواوښته، نو بیا به تاسو دلته یو تمبنیل نه تاسو هر ډول ایډیټ پکې کولی شئ. لومړی درته لیکل دي اصلي د ټیک ټاک فالوورز په دریو طریقو. دغه په دې کې هم تغییر کولی شئ، یعنې نوم یې ورته بدلولی شئ. دلته یې بیا ډسکریپشن دی، بیا یې تاسو دا ډسکریپشن هم کې ایډیټ کولی شئ. پبلیک، نو اټس ناٹ میډ فور کډس. دا ټولې طریقې انشاءالله بیا په راتلونکو ویډیوګانو کې درته ښایم. تاسو به راشئ د تمبنیل لپاره به بیا دلته کلیک واخلئ په دې ایډیټ برخه نه، په دې ایډیټ برخه نه دا کوم پنسل برخه چې تاسو ته ښکاري دلته به ورته کلیک واخلئ. کله مې دلته ورته کلیک واخیسته، دلته تاسو ته ښکاري چې لیکلي دي اډ تمبنیل، اډ تمبنیل، کاسټم تمبنیل یې درته لیکلي دي. په دې کاسټم تمبنیل به ورته کلیک واخلئ. دلته تاسو ته ټول تمبنیل شو کېږي. نو فکر کوم چې زموږ دغه یو تمبنیل و د ټیک ټاک لپاره. ښه دا نه دی، زه یې باسمه دا. راځم دلته ورته کلیک اخلم، په کسټم تمبنیل کلیک اخلم، او تمبنیل څنګه پر یوټیوب ویډیو ولګوو، ویډیو پوره وګورئ. ښه دا زموږ بل تمبنیل دی. ښه دا زموږ یو تمبنیل دی د ټیک ټاک فالوورز مو په دریو طریقو زیات کړئ. نورې لارې د روغ دی ویډیو ستاسو لپاره ده. دا زموږ یو تمبنیل دی، دا اوس پرې لګوو. ښه له دې څخه ځان وباسمه. ښه لږ صبر به وکړئ. دا تمبنیل دی، راځو اوس یې پرې لګوو. دلته به ورته کلیک واخلئ. ومو لیدل؟ دلته مو چې کله ورته کلیک واخیسته، زموږ تمبنیل په هغه ویډیو په سر باندې ولګېده. نو را به شئ، بیا به تاسو دلته په دې ډن اپشن ورته کلیک واخلئ. تاسو ته په دې کونج کې ښکاري، په دې ډن اپشن، په دې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستئ، نو ستاسو تمبنیل به پوره په دې ولګېږي. بیا به تاسو راشئ دلته په دې سیو، په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. په دې سیو به ورته کلیک واخلئ. وینئ دا سیو، په دې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو، نو ستاسو تمبنیل به په مکمله توګه ستاسو په ویډیو باندې ولګېږي. زموږ په ویډیو تمبنیل ولګېده. څومره ښکلی تمبنیل دی، ویې ګورئ. تاسو دغه ویډیو هم وګورئ، او زموږ د یوټیوب چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ. ستاسو یو لایک، یو سبسکرایب کولی شي چې موږ ته لا زیاته انرژي هم راکړي. مننه، ښې چارې، ښه وختونه ولرئ. راتلونکي ویډیوګانو کې به درته د تمبنیل
ټوله طریقه درته ښایم چې څنګه کولی شو تمبنیل جوړ کړو. مثلا زموږ د تمبنیل وګورئ دا ټول مې په خپله په موبایل کې جوړ کړي دي. د دې طریقه هم درته ښایم. نو مخکې له دې چې له هغو ویډیوګانو هم خبر شئ نو دا ویډیو هم درسره لایک سبسکرایب کړئ. مننه ښې چارې ښه وختونه ولرئ.